لکه نن د ژبو نړیواله ورځ ده په ټوله دنیا کې. ډاکټر صاحب په اجازه، ملګرو په اجازه، درون میلمه نوید الرحمن صاحب په اجازه څه نه څه پس منظر به بیان کړم. تاسو ټولو ملګرو په اجازه. لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې په 21 فروری د ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، دا د بنګلادیش د یونیورسيټي د هغه ځوانانو یا زده کوونکو د یاد دی چې په 1950 کې یې له سرکار نه، دربار نه، حکومت نه په خپله ژبه کې د زده کولو غوښتنه کوله، خو د سرکار لخوا دغه غوښتنه ونه منل شوه. نو زده کوونکو هڅه وکړه، سرکار سرزوري وکړه، سرکشي وکړه چې د یونیورسيټي ډېر ځوانان او زده کوونکي او نور عام وګړي پکې شهیدان شول. د ژبو نړیواله ورځ پس منظر معمولي کړه، خو بیا باقاعده ډول یونسکو کې د 17 نومبر 1999 کې او 21 فروری په نړیواله سطح باندې دغه ورځ ولمانځل شوه. د دغه ورځ لمانځلو اعلان وشو. نو ځکه خو دا نن ورځ د هرې ژبې خاوندان او بچي دغه ورځ نن لمانځي. موږ هم یعنی پښتو ادبي سنګر ملګرو هم دا هڅه کړې ده چې نن دا ورځ لمانځي. اول به وایو موږ دا وایو چې موږ په خپله د پښتو یو کتاب لوستلی دی یا خپلو بچو ته مې زده کړی دی؟ نه، بالکل نه. دویم، زموږ په دکانونو او کورونو یا کاروباري دفاترو باندې چاکینګ د پښتو کړی دی؟ نه، بالکل نه. دریم، موږ له بل سره په ورین تندي او په سوچه پښتو چې د بلې ژبې تورې پکې نه وي خبرې کړې دي؟ نه، بالکل نه. څلورم، آیا موږ د پښتو رسم الخط یا حروف تیزی یا لیکدود نه خبر یو یا موږ زده دي؟ نه، بالکل نه. او پنځم، لکه څنګه چې موږ نورو ژبو ته احترام لرو او فخر کوو، آیا موږ خپلې ژبې ته دومره احترام عزت ورکړی دی؟ نه، بالکل نه. دا زموږ کمزوري وي. او دویمه خبره د سرکار، اول زموږ په سکولونو کې پښتو نصاب ښوول کېږي؟ نه، بالکل نه. زموږ په سرکاري دفاترو کې زموږ د اتلانو عکسونه یا لیک په پښتو کې شته؟ پښتني سیمو کې؟ نه، بالکل نه. دویم، زموږ په هرنایي کالج کې د پښتو لیکچرار شته؟ نه، بالکل نه. سله نشته؟ بس نو. څلورم، آیا موږ پښتانه یو؟ هو، بالکل پښتانه یو. څنګه؟ نیم خبر. څلورم، آیا موږ پښتانه یو؟ هو، بالکل پښتانه یو. هو، بالکل. څنګه؟ نیم خبر. پنځم، د پښتو زده کولو دپاره په هرنایي کې د سرکاري نه بلکې پرایوټ یو ښوونځی شته؟ نه، بالکل نه. سله؟ نیم خبر. دا زموږ خپلې نیمګړتیاوې دي چې موږ باید هڅه وکړو. اوس بهر ناست وم، نوید الرحمن صاحب ته ما دا خبرې څو خبرې وکړې چې وایي موږ څه له شاته پاته یو، خصوصا کامپرست ګوند ادب سره ملګري پښتو ژبې باندې او ادبیاتو باندې مین خلک باید دا هڅه وکړو چې موږ ولاړ شو کالج ته، موږ غوښتنه وکړو هلته چې کوم هغه زده کوونکي یا طالب علمان دي هغه وهڅوو چې وایي موږ هم په دې وطن د پښتانه وطن دی، د پښتانه سیمه ده، حق لرو چې موږ ته پښتو ځای راکړي، پښتو زده کولو ځای راکړي. بس موږ چوپ پاته یو. نو ملګرو، دغه یو څو خبرې مې د یاداښت لپاره تاسو سره وکړې. دا ځکه مې په زړه پورې نیولې د پښتو
دا ځکه مې په زړه پورې نیولې د پښتو، زه یم په پښتو ښکلی، په ما ښکلي د پښتو. بس پرېږده مشواړي حقیقت را باندې وایي، دا ځینې خلکو خو خوړلې د پښتو. صحیح ده. مات څو شعر به تاسو ووایي. وایي د پښتون سره خبرې په پښتو مزه کوي، پښتون سره خبرې په پښتو مزه کوي، پښتو مزه کوي ای پښتنو مزه کوي. او څه خوند او څه مزه به د نړۍ وي ای ملګرو، څه خوند او څه مزه به د نړۍ وي ای ملګرو. او دنیا د شملورو په شملو مزه کوي، پښتو مزه کوي ای پښتنو مزه کوي. او یو بل شعر دی، یا غالبا شاعر معلومات نشته، دا شعر د بل ولا وای پسه د مروري چیرته تللي د پښتو، پسه د مروري چیرته تللي د پښتو. دا ولې په دې ښار کې داسې غلي د پښتو. پسه د مروري چیرته تللي د پښتو، دا ولې په دې ښار کې داسې غلي د پښتو. هم اورو هم یې وایو نه لولو نه لیکو، هم اورو هم یې وایو نه لولو نه لیکو. موږ څه په ناشنا ډول منلې د پښتو، موږ څه په ناشنا ډول منلې د پښتو. ټوټکې زیاتې دي، اخري به خپل یو شعر وایي. په خدای چې هم مې مینه هم ایمان مې د پښتو، په خدای چې هم مې مینه هم ایمان مې د پښتو. هر څه نه راته ګرانه ده خپل ځان مې د پښتو. هم دې خو ښه انسان ښه مسلمان زه معرفي کړم، هم دې خو ښه انسان ښه مسلمان زه معرفي کړم. راځئ قدر یې وکړو نوم نشان مې د پښتو. او نه ما ورته سالو نه تا ریشمو جامې راوړې، نه ما ورته سالو نه تا ریشمو جامې راوړې. دا ځکه چې ریشې ګریوان مې د پښتو. او خو ماته چې څه وایې په پښتو به راته وایې، خو ماته چې څه وایې په پښتو به راته وایې. دا اوتې بوتې پرېږده خوږ زبان مې د پښتو. او یو څوک د خپل جانان خپلې لیلا ستاینې کړي، خو یو څوک د خپل جانان خپلې لیلا ستاینې کړي، خو زما خو هم لیلا او هم جانان مې د پښتو. او پښتو پښتونولي او د پښتون په نوم ژوندی یم، پښتو پښتونولي او د پښتون په نوم ژوندی یم. تیموره د ناتوانه زړګي توان مې د پښتو، تیموره د ناتوانه زړګي توان مې د پښتو. توجه نه مې یوه نړۍ مننه.